متلونو پينځم باب. زما زويه زما پوهې ته توجو ورکړه او زما ته حکمت خبرو ته ښه غوږ ونیسه، نو بیا به ته تمیز حاصل کړي او ستا شونډې به علم او حکمت محفوظوي، ځکه چې د زناکارې ښځې د شونډو نه شات راڅاڅي او د هغې خبرې د تېلو نه زياتې نرمې دي، خو په آخر کې هغه د ګنډير په شان ترخه او د دوه مخيزې تورې په شان تيره ده. د هغې خپې د مرګ په طرف روانې دي او د هغې قدمونه سیده د قبر طرف ته لارښودنه کوي. هغه د ژوند د لارې په هکله سوچ نه کوي، د هغې لارې کږې وږې دي خو هغه پرې نه پوهېږي. نو بیا اوس زما زویه ما ته غوږ ونیسه او زه چې درته څه وایم نو د هغې نه مه اوړه، د داسې ښځې نه ځان لرې ساته او چې د هغې د کور دروازې ته هم ورنږدې نه شي، هسې نه چې خپل عزت نورو ته ورکړي او بې عزته شي او د خپل ژوند واګې د ظالمانو رحم و کرم ته وسپارئ. هسې نه چې پردي ستا په مال مزې وکړي او ستا د ژوند محنت د بل چا کور مالامال کړي او د خپل عمر په آخر کې به ته زبېرګي او فریادونه کوي. هر کله چې ستا غوښې او بدن خوړین شي نو ته به ووایې ما د ستا نه څومره نفرت کوم او څومره به زما زړه اصلاح کول رټل. ما به د خپلو استادانو تابعداري نه کوله او نه به مې خپلو لارښودونکو ته غوږ نیولو. نو زه د تبۍ په غاړه ولاړ یم او په ډېرو خلکو کې وشرمېدم. د خپلې ذخیرې اوبه څښه او صرف د خپلې ښځې سره کوروالی کوه، لکه څنګه چې د خپل کوی نه روانې اوبه څښي. دا مناسب ده چې ستا چینې په کوڅو کې او ستا د اوبو لښتې په چوکونو کې اوبهیږي، نو دا دې یوازې ستا وي، کله دې هم د پردو سره شریک نه شي. ستا چینې دې برکتي شي. د خپلې ښځې سره خوشحاله اوسه چې ستا په ځوانۍ کې ورسره واده شوی و، چې هغه د یوې ښکلې مینه ناکې او مهربانه اوسۍ په شان ده. نو د هغې د بدن ښکلا دې تا مامور کي او ته دې هر وخت د هغې د مینې غلام یې. زما زویه نو ته دې ولې د یوې زناکارې ښځې په مینه کې راګیرې او ته ولې د بل سړي د ښځې سره یو ځای کېږې او غاړه غټی کېږې؟ نو د انسان په ټولو لارو د مالک خدای نظر دی او هغه په خپله د هغه د ټولو لارو څارنه کوي. د شریر شرارت هم د هغه دپاره دام دی او د هغه د ګناه رسۍ هغه کلک رانیسي. هغه به د خپل تربیت د کموالي په وجه مړ شي او د خپل کمعقلتوب په سبب بېلارې شوی دی.